سلام له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. طالبان وایي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې له امریکایي لوري سره تېره ورځ لومړنۍ خبرې شوي او دغه ناسته به نن هم دوام وکړي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې رسنیو ته رسېدلي ویلي په تېره ورځنۍ ناسته کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د استازو په شتون کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لومړنۍ خبرې شوي او نن به هم دغه سلسله دوام وکړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو استازو په یوې جلا ناسته کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. افغان حکومت او امریکایي چارواکو لا تر اوسه د پرونۍ او نننۍ ناستې په اړه څه نه دي ویلي. له بل لوري افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي د مشر عبدالسلام رحیمي په مشرۍ یو پلاوی د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار ته رسېدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخانسوري وایي د دغه پلاوي د سفر موخه په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د خبرو د پیل او د دواړو لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي په برخه کې د موقع برابرول دي. د نوموړي په وینا د حکومت د مرکچي پلاوي مشر د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي په دې ناسته کې له افغان لوري سره د لیدو کاتو کوم پروګرام نشته. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د سولې د هوکړې په تطبیق کې د اروپایي ټولنې او د افغانستان نورو نړیوالو شریکانو رول اړین دی. ښاغلي غني تېر مازدیګر د اروپایي ټولنې له پارلماني پلاوي سره په کتنه کې همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر، ټاکنو او اصلاحاتو په اړه هم خبرې وکړې. یاد پلاوي هم د افغانستان د سولې بهیر په اړه چمتووالی وښود او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه چمتو ده د سولې د خبرو اترو پر مهال او دغه راز د سولې د هوکړې تطبیق په برخو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سولې مشورتي بورډ د افغان دولت له لارې له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. د دغه بورډ غړو تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې ناستې کې زیاته کړه چې د هیواد د اساسي قانون له مخې د افغانستان په استازیتوب د خبرو صلاحیت یوازې له حکومت سره دی، نه د سیاسي ګوندونو سره. په دې غونډه کې چې د ولسمشر غني په مشرۍ په چارچنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ویل د سولې په اړه چې کوم اقدامات کیږي له ټولو سره شریکیږي او پټ څه وجود نه لري او په اوسنیو شرایطو کې باید ټول ملت د سولې ملاتړ وکړي او سره ونه ویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو ګوندونو هم ادعا کړې چې ګواکې غواړي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په موخه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آلمان دفاع وزیره تېره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغله. په کابل کې د آلمان سفارت وایي د دغه هیواد دفاع وزیره به په دې سفر کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له خپلو ځواکونو سره وګوري او د افغانستان وضعیت به هم له نږدې وارزوي. د ویل ده چې هر کله د عیسوي نوي کال په درشل کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو چارواکي د خپلو سرتېرو لیدو ته راځي. په کندهار کې د یو ټرافیکي پیښې له امله 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 40 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 3 بجې د کابل کندهار لویې لارې د دامان ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یو مسافر وړونکي 303 او بار وړونکي موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د کندهار ټرافیک مدیر زیاتوي په دې پیښه کې یوې مېرمنې او 2 نارینهو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د ښځو په ګډون 40 نور کسان ټپیان دي. او د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دا قاضي چې عبدالرسول نومېده تېر مازدیګر د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې له لوري هغه مهال په نښه شو چې غوښتل د افغان ځواکونو پر یو کتار برید وکړي. د سرچینې په وینا په دې بمباریو کې د یادې ډلې 6 نور غړي هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.